سلام. که غواړئ چې تاسو په یو ساعت کې هم خلاص یا انزال نشئ او ستاسو مني لکه د تیږې په شان کلک او ټینګ شي، نو دا ویډیو وګورئ. اسپیغول، کیله او شیدې په نوې طریقه استعمال کړئ. انشاءالله چې ستاسو مني به د تیږې په شان ټینګ او همدارنګه به په یو ساعت کې هم تاسو انزال یا خلاص نشئ. درنو دوستانو، هیله ده چې ټول به روغ او جوړ یاست او همدارنګه تاسو به د صحت په کلوي کې نغښتي وئ. زه یو ځل بیا په یوه نوې او ډیره مهمه ویډیو کې درته حاضر شوی یم. نو د دې دپاره چې تاسو په دې طریقه باندې ښه پوه شئ او ګټه ورڅخه واخلئ، نو باید دا ویډیو راسره تر آخره او پایه پورې وګورئ. درنو دوستانو، مخکې له دې چې تاسو ته دا طریقه وښیم، یوه غوښتنه درڅخه کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ په خپل یوټیوب چینل کې تاسو ته مهمې معلوماتي، طبي، جالبې او جنسي ویډیوګانې پورته کوو. دوستانو، بشپړه طریقه خو یې په دې ډول ده. اول به تاسو راشئ، یو کیله به راواخلئ، یوه دانه کیله به راواخلئ. کیله مو چې کله راواخیسته دا به ټوټه ټوټه کړئ. دا مو چې کله ټوټه ټوټه کړه، د چاقو په واسطه نو دا په یوه کاسه یا هم لوښي کې واچوئ او بیا به تاسو د دې کڅوغې په واسطه په دې کاسه کې یا لوښو کې په دې کیلو په ټوټو باندې فشار راوړئ او دا به ښه میده میده کړئ. بیا به نیمه کڅوغه اسپیغول هم ور واچوئ. اسپیغول کیدای شي تاسو ټول پیژنئ، خو که څوک یې نه پیژني، اوسنی کوم عکس چې تاسو ګورئ دا اسپیغول دی. په بازار کې په دواخانو او نورو دوکانونو کې پیدا کیږي. تاسو به نیمه کڅوغه اسپیغول هم ور واچوئ، ښه به یې سره میکس کړئ او بیا به لږې شیدې هم ور واچوئ. شیدې مو په کمه اندازه ور واچوئ، یعنې دومره ډېرې مه واچوئ، نور ستاسو که ډېرې وي که لږې وي، خو د یو ګیلاس دریمه څلورمه حصه ور واچوئ. له هغې وروسته به تاسو بیا دا ښه سره میکس کړئ. کله مو چې ښه سره میکس کړل، نو تاسو به بیا داسې وکړئ چې تاسو به که چېرته تاسو چېرته بغیر د بورې څخه دا نه شول خوړلی، نو بیا لږه اندازه بوره هم ور واچوئ. خو که چا د بورې پرته خوړل شوی، نو بیا ښه ده، او که بوره ور واچوئ یا نه ور واچوئ کومه پروا نه کوي. دا به تاسو هر سهار او ماسخوتن څښئ او خورئ به یې. انشاءالله په کمه موده کې به یې په نتیجه پوه شئ. بیا به خپله دعاګانې راته کوئ. نو هیله ده چې تاسو په دې طریقه باندې ښه پوه شوي وئ او ګټه ورڅخه واخلئ. که بیا هم کومه پوښتنه لرئ، کمنټ کې کولی شئ او همدارنګه که ویډیو مو خوښوي ویډیو لایک کړئ. که چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. زموږ نورو راتلونکو ویډیوګانو ته هم انتظار وباسئ. انشاءالله له دې به هم ښه معلومات درکوو.